منور دي د ده زه شکریا ادا کوم چې ما ته د دومره ښکلو شاعرانو سره د ملاقات د ناستې پاتې موقع په لاس راکړه او په دې زه انتهایي معذرت کول ضروري ګڼم چې ما مجبوري ده ما دومره ښکلي شاعران چې د بچیو کومې شعرونه وویله زه خو قسم د حیران کړم دومره ښکلې غزل یې وویله چې دومره معیاري غزل ډېر مطلب دا کم شاعران به داسې غزل لیکي خاص کر د ګوهر صاحب د بل بچي دومره ښکلې غزل ویل دا نور مشران واړه شاعران ناست دي چې زه پکې پېژنم چې نه پکې پېژنم او زه دغې پکې او زړه مې نه غواړي چې لاړ شم خوا ته مې مجبور دی ځکه دا شاعران چې زه په کار ده چې ما ټول اورېدلي وای او زه ټول اورېدلی وای نو زه بیا د تاسو ټولو شاعرانو ورونو ادبي ورونو یو جهان مننه کوم چې ما ته مو دا اعزاز راوبخښه د لوی ادبي محفل چې مو ما ته شرکت دعوت راکړ که بیا زندګي وای انشاءالله زه به سره د نورو شاعرانو راځم ځکه چې دا سیم ځکه دا خاصې مطلب دا د ډېره زرخیزه ده فنا صاحب دغونې شاعران رحمت شاه صاحب دغونې شاعران دا واړه دا ټوله د علاقې سره تعلق لري موږ د جنوبي اضلاع چې دا څومره قوت نه لري دا موږ واړه یې وګڼلی شو نو په دغې باندې هسې موږ فخر کوو په دې باندې موږ هسې مطلب دا د ویاړ کوو چې موږ چې ډېر ښکلي شاعران دي ډېر ښکلي ادیبان دي نو زه بیا تاسو ډېر مشکور یم مجبوري مې ده د غزل څو شعرونه وړاندې کوم زه خو چونکې بنیادي توګه تصوف سره تعلق لرم شعر اړم استاد یو رومانس ما غزل تاسو ته پیش کړ زه به د تصوف څو شعرونه ووایم هغه نه بعد یو غزل فنا صاحب شعر ده چې ځان ته ګوره د عرفان په آینه کې ځان ته ګورم د عرفان په آینه کې را تخکار خپل جانان په آینه ځان ته ګورم د عرفان په آینه کې را تخکار خپل جانان په آینه کې او ذات هر سو پوشیده کله مخلوق دی ذات هر سو پوشیده کله مخلوق دی ټول صفات دی عیان په آینه کې ذات هر سو پوشیده کله مخلوق دی ټول صفات دی عیان په آینه کې او تنزیه د لا وجود د ما تجرید دی تنزیه د لا وجود د ما تجرید دی موجود وینم د وجدان په آینه کې او تغیر او تبدل نه مبرا دی تغیر او تبدل نه مبرا دی شلی دی په بیل بیل شان په آینه کې تغیر او تبدل نه مبرا دی شلی دی په بیل بیل شان په آینه کې او په کثرت کې د وحدت مشاهده کړم په کثرت کې د وحدت مشاهده کړم زه چې ګورم د جهان په آینه کې په کثرت کې د وحدت مشاهده کړم زه چې ګورم د جهان په آینه کې او چې د نفي په سیر پوه شي هغه ته چې د نفي په سیر پوه شي هغه ته د اثبات رمز شي عیان په آینه کې چې د نفي په سیر پوه شي هغه ته د اثبات رمز شي عیان په آینه کې او ګویا زه په کتو ګونګای شوم رحمت شاه صاحب ګوره زه په کتو ګونګای شوم ستا تصویر ته ګویان په آینه کې گویا زه په کتو ګونګای شوم ستا تصویر راته عیان په آینه کې ګویان په آینه کې او دا چې څه محسوسومه تش امثال دي دا چې څه محسوسومه تش امثال دي حق موجود دی د زمان په آینه کې او د عرفان د نور ناظر اهل نظر وي د عرفان د نور ناظر اهل نظر وي سب ګوري روم نادان پاینه د عرفان د نور ناظر اهل نظر وي سب ګوري روم نادان پاینه کې او شعر د پوه په رمز د ان الحق وانت الحق پوه په رمز د ان الحق وانت الحق پیژنم د حق ایکان پاینه کې پیژنم پوه په رمز د ان الحق وانت الحق پیژنم حق د ایکان پاینه کې او محمد د اختراع د قدیم نور نه محمد د اختراع د قدیم نور نه د جمال شي پہچان په آینه کې او کده خلق عظیم پوها غواړي ګوره فنا صاحب کده خلق عظیم پوها غواړي ګوره د نبی خلق د قران په آینه کې کده خلق عظیم پوها غواړي ګوره د نبی خلق د قران په آینه کې او د منیب نائب دستا ذات انسان د منیب نائب دستا ذات انسان ځان ته ولې حیران پاینه د منیب نائب دستا ذات انسان ځان ته ولې حیران پاینه کې او کده قوم او قبیله مو بیل بیل نوم دي کده قوم او قبیله مو بیل بیل نوم دي ملت ګوره د افغان پاینه کې
قوم قبیلې مو بیل بیل نوم د شاکر صاحب ملت ګورم د افغان په آینه کې او تصور کې د تصویر داسې ډوب یم تصور کې د تصویر داسې ډوب یم مصور وینم هران په آینه کې د مذهب او قوم تفریق د اونس تقسیم د مذهب او قوم تفریق د اونس تقسیم د انسان ګوره د انسان په آینه کې د مذهب او قوم تفریق د اونس تقسیم د انسان ګوره د انسان په آینه کې او اهل بیت او قرآن وصف د ثقلین دي بخاري صاحب اهل بیت او قرآن وصف د ثقلین دي د نبی د پاک فرمان په آینه کې او نظاره کړم د کوثر د ویلا جام کې نظاره کړم د کوثر د ویلا جام کې د غدیر د ساقي جان په آینه کې او محمد وای علی کول ایمان دی محمد وای علی کول ایمان دی شان ګوره د ایمان په آینه کې او د ذل زندان زبالول بهر شوم چې د ظلم زندان زبالول بهر شوم ځان اوس پیژنم د ځان په غزل څو شعرونه دي چې ما بیګه چې خپل ښکلی جانان په خوب کې ولیدو ما بیګه چې خپل ښکلی جانان په خوب کې ولیدو خدای گو چې مې خدای لکه انسان په خوب کې ولیدو رسول پاک مبارک حدیث مبارک ته چې که چا زه په خوب چې ولیدل دا دی یقین لري ځکه چې خو بېمثله بېمثال ذات ته موږ ته تخیل چې نه راځي نو دا داسې ګڼه چې د موجود په حیثیت مو واجب الوجود نور ولیدو ما بیګه چې خپل ښکلی جانان په خوب کې ولیدو خدای گو چې مې خدای لکه انسان په خوب کې ولیدو او ځکه اوس په ویښه د وصال خوبونه وینم ځکه اوس په ویښه د وصال خوبونه وینم بله شپه مې هغه مهربان په خوب کې ولیدو او دا نسبت محب او د محبوب فاصلې ختمې کړي دا نسبت محب او د محبوب فاصلې ختمې کړي ما د عشق مقام په لا مکان په خوب کې ولیدو دا نسبت محب او د محبوب فاصلې ختمې کړي ما د مقام په لا مکان په خوب کې ولیدو او سحر صاحب څومره چې و ګران او نالید څومره چې و ګران او ناممکن د هغه ګران لیدل څومره چې و ګران او ناممکن د هغه ګران لیدل عشق مې په ممکن چې مې آسان په خوب کې او نن مې چې په تور دړه جلوه د حسن پورته شوه جان او جانان دواړه مې یو شان په خوب نن مې چې په تور دړه جلوه د حسن پورته شوه جان او جانان دواړه مې یو شان په خوب کې ولیدو او دای د تعبیر په لاس براشي ستا تار وربل دای د تعبیر په لاس براشي ستا تار وربل ما چې برې د خپل سیره ګریوان خوب کې ولیدو او مقصد چې دا خو زبالول په لټون کې د خپل ځان وما دا خو زبالول په لټون کې د خپل ځان وما ما چې خپل جانان لکه خپل ځان په ګنا ډېره مننه د تاسو ټولو مینې محبت سره تاسو مولا ولنکا زه بیا زه معذرت غواړم دا محفل پرېږدون ما دپاره ډېر تکلیف دی د شاعرانو ته پته ده خو مجبوري مې ده تاسو ټولو ډېره مننه ډېره شکریه ادا کوم سم استاد محترم تا په کلام